د نن ورځې تازه خبرونه د باختر خزانه څه شوه په پاکستان کې پاکستانی پوځیان څنګه ووژل شول چا ووژل او د دې ترڅنګ نور تازه او مهم خبرونه د افغانستان او نړۍ در سره په دغه ویډیو کې شریکوو نو هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم تر اخره وګورئ. پاکستانی طالبانو ویلي چې جنګیالیو یې د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان کې 9 پاکستانی عسکر وژلي دي. دوی دغه راز منلې ده چې په دې پیښه کې 4 پاکستانی عسکر ټپیان کړي هم دي. په ورته مهال د پاکستان پوځ بیا ویلي دي چې په دې برید کې 2 پاکستانی عسکر او په مقابل کې 15 وسلوال هم وژل شوي دي. هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په دروازو کې تعلیمي سپیان بیرته راوستل شوي او د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي مسؤلینو سره مرسته کوي. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي افغانستان ته په سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو د ملګرو ملتونو له کارکونکو او د مؤسساتو له استازو سره وکتل او له افغانستان څخه بهر او په افغانستان کې له افغانانو سره د مرستو په څرنګوالي بحث وکړ. او دغه کیس چې وینئ دغلته مخکې د ښځو د چارو وزارت و چې اوس د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب شوه. د امریکا د خزانې وزارت د القاعده شبکې پر 15 غړو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دی چې د القاعده دغه ملاتړو له ترکیې څخه بهر کار کوه او د یادې ډلې توندلارو ته یې مالی مرستې برابرولې. فرانسه د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د اروپایي ټولنې پر مسایلو او افغانستان خبرې کړې دي. د باختر خزانه د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق ویلي دي چې د باختر خزانه بشپړه خوندي او په رسنیو کې په تړاو خپرېدونکي خبرونه بې اساسه دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. عمران خان او رئیسی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمنشي په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او د اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. او اخیری خبر همدا دی چې د نړۍ د 16 سترو شتمنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای پامان.